دوستانو دغه زما پیغام د چمن در ټولو ښاریانو پورې ورسوئ. په پرلت کې هم نن دا خبره وسوه چې دغه د اړتال فیصله به د چمن ولس کوي. نو موږ پر سوشل میډیا هم د دې ټرینډ جاري کړی دی چې تاسو خپله ولسي رایه موږ ته په کمنټو کې هم راکړئ او ټول ځوانان پیغامونه جوړ کړي. یو منټ نیم منټ موږ پر سکرین باندې خپل واتساپ نمبر درته ایږدو، پر هغه یې موږ ته را واتساپ کړئ چې آیا دغه فیصله ستاسو خوښه ده که نه ده. د پرلت کمیټۍ نن دا په پرلت کې ویله چې دا فیصله به ولس کوي چې دغه اړتال دي د ګاډیان د مات سي، او که دې نسي مات دغه ګاډیان هم د 50 شپو څخه د چمن په اړتال کې په سا ولاړ دي. د دې د اوبو د څښاک د خوراک د دې ټولې پیسې او شیان د ډریورانو سره ختم سوي دي. نو په پرلت کې هم د زیاتو خلکو دغه رایه وه چې دغه اړتال دې نه ماتېږي، او د ځینو خلکو دا رایه وه چې دغه د ګاډیانو اړتال دې مات سي. که چیرې د اړتال مات سي د دې سره د پرلت د ماتولو هم ډېره خطره سته. نو تاسو هم خپلې رایې موږ ته په کمنټو کې هم راکړئ، او موږ پر سکرین باندې خپل واتساپ نمبر درته ایږدو. یو منټ ټوله ځوانان ویډیو وکړئ، ما ته واتساپ کړئ، بیا به موږ پر خپله سوشل میډیا باندې هم وچلو چې آیا تاسو د چمن ښاریان د دغه اړتال په حق یاست او که نه یاست، دا اړتال دې مات سي او که دې نه ماتېږي. ټرینډ زموږ پر دغه پیج شاکر سنګري باندې شروع دی. تاسو چې کومې ویډیو موږ ته واتساپ کوئ، موږ یې زموږ د سوشل میډیا پر دغه پیج شاکر سنګري باندې هم شیروو، او پر نورو پیجو باندې به هم شیریږي ستاسو ویډیو پر ټیک ټاک، یوټیوب او پر دغسې نورو شیانو. د معلوماتو دپاره زموږ شاکر سنګري پیج در سره فالو کړئ او خپلې رایې کمنټ هم کړئ.